لمر ښوونیز مرکز چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې فعالیت کوي زده کوونکو ته د انګریزي او کمپیوټر په برخه کې زده کړې ورکوي. تېره ورځ د یاد ښوونیز مرکز څخه 9 تنه ځوانان د 6 میاشتنیو زده کړو وروسته فارغ او بریلیکونه ورباندې وویشل شول. د نوموړي ښوونیز مرکز مسؤل عبدالمالک همدرد له فارغ شوو زده کوونکو څخه غوښتنه وکړه چې پر همدې زده کړو دې بسنه نه کوي او خپلو نورو زده کړو ته دې دوام ورکړي او خپله همدغه زده کړه دې نورو ته هم انتقال کړي تر څو په هېواد کې مو د بېسوادۍ کچه راټیټه سي. همدرد همدا رازیاته کړه چې 9 تنه ځوانان تر 6 میاشتنیو زده کړو وروسته فارغ او ټولنې ته د خدمت کولو په موخه وړاندې شول. همدرد پر ولسي وګړو غږ وکړ تر څو خپل ماشومان د ښوونې او روزنې لوري ته وهڅوي تر څو زده کړې وکړي. 600 افغانۍ اخلو او 6 میاشتې درس ورته وایو. تر 6 میاشتو زده کړو وروسته د لږو روپو په بدل کې د دولت څخه بیرته زده کوونکو ته رسمي تصدیق پاڼې یا سرټیفیکیټونه یا هغه زده کوونکي چې زموږ سره 3 سیمیسټره ووایي یعنې 18 میاشتې درس ووایي بیا هغو ته ډیپلومه ورکوو او هغه د وزارت معارف سره راجستر او د هغو تر چتر لاندې ثبتیږي. مدني فعال بریالي هلمند وویل ګرشک یوه ستراتیژیکه ولسوالي ده چې ډیری ځوانان هم په زده کړو بوخت دي. هلمند پر ځوانانو غږ وکړ چې د هر راز تعصبونو څخه پاک واوسي او یوازې خپلې پوهې او زده کړې ته پاملرنه وکړي. هلمند د یادې ولسوالۍ پر اوسېدونکو غږ وکړ چې ځوانان د پوهې لاسته راوړلو خواته وهڅوي. بریالي هلمند فارغ شوو زده کوونکو ته مبارکي وویل او غوښتنه یې ترې وکړه چې خپلې زده کړې جاري وساتي. په ځوانانو کې دغسې خوځښت رامنځته شي. تحصیل یافته ځوانان رامخته کوي، سپورټ یې کوي، ملا یې ور وتړئ. د ګرشک ځوانان د هېڅ ولسوالۍ تر ځوان نه دی کم، د مرکز تر ځوان نه دی کم. دغه ستاسې عسکري صاحب باور وکړئ که په لښکرګاه کې موږ دغه زده کړه ځوانان لرو. ماسې دوغانه دی چې دغه نوم مرکز دی نو تلویزیون ورنږدې دی، بله ورنږدې ده، که نه دا ستاسې عسکري صاحب، ستاسې همدرد صاحب، ستاسې بل دغه یو د لښکرګاه تر ځوانانو نه دی کم. نو دغه مثبت انرژي چې نن په ګرشک کې شته دغه ته ادامه ورکړئ، خپله یو بل سره سپورټ کړئ، یو د بل ملاوې وتړئ او په دغسې پروګرامونو باندې دا پروګرامونه وغځوئ، دا تر دغه پام او تر دا چغداولي اضافه کړئ. د پوهنتون استاد هاشم نوراني هغه ځوان چې د کامل ستوري په علمي سیالۍ کې 3 مقام ترلاسه کړی وستایه او له ټولو ځوانانو څخه غوښتنه وکړه چې هر یو له ځانه څخه ستوري جوړ کړي. نوراني له فارغ شوو زده کوونکو څخه غوښتنه وکړه چې خپله لاسته راوړې پوهه دې د هېواد په خدمت کولو کې ولګوي. د یوې فراغت غونډې پر مهال د ګرشک ولسوالۍ د پوهنې مدیر عبدالحمید پر ولسي وګړو غږ وکړ چې د ښوونځیو په پرانیستلو کې پراخه ونډه واخلي او خپل اولادونه د ښوونې او روزنې لوري ته وهڅوي. د پوهنې مدیر ځوانانو ته سپارښتنه وکړه چې پر همدې زده کړو دې بسنه نه کوي او لا نورې زده کړې دې هم ترلاسه کړي. نو یو نیم کال زموږ د دغه کابینې د جوړولو او د دغه رئیس جمهور د انتخابېدو تېر شو چې هغه په وینو باندې ولمبېدی ګرد افغانستان. او موږ د دغه ځوانانو څخه دغه هیله لرو چې په خپلو کورونو کې په خپلو مشرانو سره د شپې دا خبره کوي چې بابا ته چاره نیوله په یو سپېره ځای کې ناست یو سپېره ټاپ پر سر باندې راوار دی، مګر په معنوي لحاظ ډېره ستره غونډه ده. دلته موږ نن د جنګ د ډګر اتلان نه ستایو، دلته موږ د وژنو ورځې نه لمانځو، دلته موږ خپل د علم د ډګر اتلان لمانځو. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. په هلمند په دومره جنګ ځپلو ولسوالۍ بیا په ګرشک کې دا یو ډېر افتخار دی چې موږ او تاسې خپل د پوهې او معرف د ډګر پیاوړي اتلان لمانځو. د یادې غونډې پر مهال عبدالرازق چې د کامل ستوري په علمي سیالۍ کې 3 مقام ترلاسه کړی و هم وستایل سو. د غونډې په وروستۍ برخه کې پر فارغ شوو زده کوونکو باندې فراغت لیکونه او ستاینلیکونه هم وویشل سول. د یادول وړ ده چې لا هم د هلمند په یو شمېر لیرې پرتو سیمو کې د زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي چې له دې سره زیات شمېر زده کوونکي له زده کړو لیرې پاتې سوي دي.